سلامونه. نوروز امید یم په ښاري یا سیټي کې چې څومره افغان مهاجرین ژوند کوي په 20 د جنورۍ به د هغوی خلاف قانوني کاروایی یا کریک ډاون شروع کیږي. اسسټنټ کمشنر ایمل خان تحصیل کرک کې یو نوټیفیکیشن په 14 د جنورۍ باندې جاری کړی و. په هغې کې لیکل شوي دي چې ټول افغان مهاجرین دې د تحصیل حدودونه تر 20 د جنورۍ پورې خپل ځانونه راټول کړي او خپل هیواد افغانستان ته دې لاړ شي. که چیرته تر 20 د جنورۍ پورې لا هم په کرک کې افغان مهاجرین په کریا ژوند کوي نو د هغوی خلاف به قانوني کاروایی کیږي. په نوټیفیکیشن کې دا هم ویل شوي دي چې څومره لوکل خلک دي او د هغوی په کورونو کې د هغوی په مکانونو کې افغان مهاجرین اوسیږي او هغوی ته په کرایه ورکړی وي. که چېرته تر 11 جنورۍ پورې هغوی خپل مکانونه خپل کورونه له غیر قانوني افغان مهاجرینو خالي نه کړي نو د 1 فروری نه به د هغه مالک مکان خلاف هم د پاکستان د قانون مطابق قانوني کاروایی کیږي. د دغه شانتې نور ویډیوګانو دپاره زموږ د ټیک ټاک اکاونټ ځان سره فالو کړئ. دا ویډیو مخکې ریپوسټ کړئ. کور مو ده.